زما خوږو دوستانو شیرین زاده بدر صاحب د دې دنیا نه تللی دی. موږ په هغه پسې ډېر غمجن دي او لکه زما د دغه نه خبرې نه کېږي. زما نوم جي حسین اقبال دی. زه د سوات اوسېدونکی یم د سیدي شریف او زه په 1991 کې په دې فیډریشن کې داخل شوی یم جي او تاسو په دې فیډریشن کې وئ او جي زه به تلم لاهور ته جي. تاسو شیرین زاده بدر صاحب چیرمن هغه وفات شو فیډریشن وړاندې به چلول غواړي او انشاءالله دا به چلو جي دا زموږ په ذمه ده جي. او جي تاسو د بدر صاحب سره ډېر ملاقاتونه شوي بالکل جي وخت یې ډېر جي. ما ته به د هغه د عکسونه راکړي چې دا ستا ورسره کوم دي او ټول به تاسو ته درولېږم جي. ستاسو دې خبره سره څنګه و بدر منیر څنګه ادا کار و بالکل ډېر یو عاجز انسان و جي ملنګ. او څونه ملاقاتونه دې ورسره شوي ډېر جي ډېر. دلته چې ته راغلی دی که ته ولې ټول عمر تللی زه تللی یم خو بیا زما په وینا باندې راغلی دی جي. تاسو له راغلی دی او دغه ځای کې زما د ترور د یوه دیره ده نو دا ځګی کم و نو ما وې دا دیره غټه ده نو خو بیا هم باران خو دومره ګڼه وه ډېره ګڼه راغونډه شوې وه جي. او دا اوس بدر منیر چې وفات شو جي 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 سینماګانې هم لاړې ړنګې شوې. سوات کې څو سینماګانې وې دوې یوه پاتې شوه او راته ښکاري ارشد سینما باندې نن شروع ولګوله ورانۍ هغه ورانېږي بالکل. دلته دوه کمې وې اوس کومه پاتې ده یو سوات سینما او یو پلوشه سینما. پلوشه سینما ورانه شوې ده او سوات سینما ورانه ده. دا روغه ده خو کېدای شي چې ورانه کېږي دا ورانه شي. او بالکل فلمونه خلک نه ګوري که نه شیرین زاده بدر خو د دې خلکو سره ډېره مینه وه او دا فیډریشن خو داسې چې مطلب دا دی د دې فنکارانو سره مینه د یو فنکار فیډریشن پکې جوړ کړي. نو شیرین زاده بدر صاحب د ډېر وخت نه د بدر صاحب د فیډریشن صدر هم او مطلب دا دی چې د دې خلکو سره د هغه د زړه مینه وه د زړه مینه یې وه. مطلب دا دی او څومره پورې چې هغه ژوندی و نو مطلب دې خلکو سره هغه دغه دا برسي به هر کال به مناواله جي په پېښور کې په څه کال هم مناو کړی و سر جي. نو دا د زړه د هغه د زړه مینه وه د دې خلکو سره. نو هغه ورځ هغه د دې دنیا نه لاړو نو تاسو یقین وکړئ چې زه خو به ټول بس خو دغه لار ده مطلب دا دی بل څه دغه نشته دی خو د دې خلکو سره د شیرین زاده بدر صاحب ډېره مینه وه. هغه بدر صاحب ټولو فنکارانو سره خو بدر صاحب د هغه یو لیجنډ دغه زړه د خوښ و که نه نو د هغه فیډریشن صدر هم و. نو زه هغه ورځ پخپله د خبر شوم چې شیرین زاده صاحب وفات شوی دی. نو خدای شته چې بس خفه هم شو خو زمونږ هم دغه لار د بله لار نشته دی چې ټول به هم په دغه لار باندې ځو. نو الله دې ورته هغه جان ښایسته کړي دعا به ورته کوو جي چې اوس دوا ته پروت دی بس نور څه هېڅ بله لار نشته دی جي. او شیرین زاده بدر صاحب مطلب دا دی چې ډېر منډه ترل هغه والی ده او ډېر مطلب دا دی فنکار سړي ډېر قدر کوو ډېر عزت پې کوو. نو پاک پروردگاره شیرین زاده بدر صاحب لا په جنت کې اعلی مقام ورکړي. شیرین زاده بدر صاحب د پښتو ژبې د پښتو ادب د پښتون کلتور لیونی و د لیونتوب طرحه د مینه کړې وه. ارواښاد بدر منیر چې د سوات شاګرام مدین سره تعلق لرلو او یو لوی نوم دی د پښتو فلمي نړۍ په 1904 کې د یو فیډریشن جوړ کو بدر منیر فیډریشن او تر مرګه پورې د هغې چیرمن او بانی و. د هغه دوه برخورداران ولاړ دي را سره الله دې وبخي. یو شهریار خان دی او بل شایان خان دی. شهریار خان خو یې په میډیا نیم راغلی خو دا خو ستا د بابا خبره ده. څنګه والد صاحب دې څنګه انسان و؟ زما والد صاحب چې دی نو هغه بالکل بې ضرره نه به چاته نقصان رسو او د ټولو سره یې ښه کړي دي که هغه بېشکه خپل ملګری
کاغه فیملی ممبر او کاغه کم ته نه وي که په لاره د کس ملاو شوی خو د هغه که مدد کول نو هغه په 3 بجې مدد کړی دی. بچې تاسو څو وروڼه یې؟ موږ 2 وروڼه یو. دوه. جی جی. ښه او سبقونه؟ او ما خپل بیچلرز وغیرہ کړی دی یونیورسټي نه 16 کاله سبق ما خپل ختم کړی دی. ښه جي. او زما ورور په یونیورسټي کې دی بس. ښه جي ښه. د دې شیان نامه ده. الله دې ستاسو والد صاحب وبخي. الله دې د دې برکتونه په تاسو باندې کړي. ستاسو پلار یو ډېر مینهناک او ډېر خوږ انسان و او دا کتونکي چې دا کم د سره مینه کوي هغوی ته تاسو څه وایئ؟ هغو ته بس دا وایم چې زما ابو چې څنګه خپل زندگی تېره کړې وه نه یې چا سره دغه خپل مقصد کړی دی نه یې لکه دغه کړی دی بالکل چې دی نو لکه هر څه به یې بالکل ساتل چې هر کس ته په ایکول نظر کتل یو شان نظر به کتل بالکل او هر چا سره یې ښه کړي دي نو تاسو هم چې دی نو د خلکو سره ښه کوئ او چاته مقصدونه مه ښه زما په دې کې زما دا فایده وشي بس دا کار کول دي او که پکې فایده یې نه وي زه یې نه کوم داسې کار مه کوئ او ټول بس دغه شانتي چې دی نو یو بل سره وروڼه اوسېږئ. تا سره شایان برخوردار ولاړ دی. شایان څنګه زویه؟ خیر خیر تاسو څنګه؟ والد صاحب دې وفات شو تاسو خو به خفه ډېر یئ که نه؟ ځکه چې پلار چې دی د سر هغه سوری دی چې دا کله لکه دا نن سبا چې ګرمي د اړ په شکال دی بنده سوځي نو د پلار سوری چې د سر نه لاړ شي نو هغه ته ډېر تکلیف وي. تاسو به خفه ډېر یئ. څنګه والد صاحب د څنګه انسان و تاسو سره بطورې پلار یا تاسو هغه سره به تورې زوی تاسو باندې تعلیمونه سبقونه تر سره کړي دي نو په دې باره کې راته وایي ستاسو والد صاحب څنګه انسان و؟ هغه ډېر ښه سړی و او زه ټول ته دا ریکویسټ کوم چې دعا کې یاد ساتئ چې الله دې وبخښي او الله دې موږ هم ټول موږ له راکړي نیک هدایت موږ ټول ته وکړي چې آخرت هم اساني او زموږ د زندګي هم اساني او الله دې وبخښي. تاسو سره څنګه رویه به څنګه وه سختي خو یې د سر چې ته نه ده کړې تا باندې څونه سبق ویلی دی؟ زما سختي خبره ما باندې چې په ژوند کې هغو سختي نه ده کړې او په شرط ما باندې لاس هم نه اوچت کړی خو یو ورځ داسې شول چې هغه ما باندې قهر شوی ډېر نو ما باندې لاس اوچت کړی او کمرې ته یې بوتلم وهلم یې خو هغه ډېر خندا مومنټ و یو خو په زندګۍ کې په اول ځل له باندې لاس اوچت کړی خو هغه ډېر قهر شوی راته نور هغه ما سره ډېر مینه کوله او زه به یې ډېر لکه زه ورکشر یم نو ما ته به یې ډېر دغه کوو که نه لکه زه به یې لکوټ سایډ ته دغه کولم او زه به یې لکوټې الګ شانتې مینه ویله د دوی د تاسو د زیږون نیټه یعنې تاسو ته ډیټ اف برث وایي که نه د دوی تاریخ پیدایش څه و د وفات نیټه خو 21 جون او د دوی د تاریخ د پیدایش تاریخ څه و؟ د ډیټ اف برث د پراپر پته نه ده خو د 58 ایئرز و نو 58 مطلب 2 کم شپېته کاله. د شیرین زاده بدر صاحب اخیری ارامګاه د ټولو ملګرو ته خواست دی که هغه د بدرمنیر آل پاکستان بدرمنیر فیډریشن ملګري دي او که هغه ټول خلک چې هغوی پښتو فلمونه کتلي دي یا ګوري یا خوښوي او د شیرین زاده بدر صاحب دا 17 کاله دا خدمات د بدر صاحب د وفات نه پس هر کال د هغوی هغه کلیزه کول او په هغې کې دا دومره یعنې ستړي کول او دومره پیسې لګول او دا ګروپ او دا ملګري تر دې وخته پورې داسې فعال ساتل دا ډېر ګران کار دی. نو تر بلې خپرونې د کیمرامین مراد خان بابا سره اجازت راکړئ. د الله په امان.